تازه پخه شوی ډوډۍ او خوندورې ماستې ډېر ښه خوند کوي. سلام، د غوټۍ درس ته مو زه ښوونکی غوټۍ هرکلی کوم. دوستانو، آیا تاسو پوهیږئ چې د خوندورو خوړو د پخولو په بهیر کې ګټور فنجي او بکتریاوې داسې مهم رول لوبوي چې د پخلنځي سحرګر نوم یې خپل کړی دی. لومړی به خمیرې ته وګورو. خمیره یو ډول فنجي دی. کله چې موږ ډوډۍ پخوو، خمیره په اوړو کې شکرې تجزیه کوي او د کاربن دای اکساید ګازونه باسي چې همدا یې د تخمیر بهیر دی. دغه ګازونه د اوړو د نرمېدو سبب ګرځي او په دې مناسبت پخه شوې ډوډۍ نرمه او خوندوره وي. دغراس په هغه چاپېریال کې چې اکسیجن پکې نه وي، شکرې د خمیرو لخوا په الکول بدلیږي. له دغو الکولو څخه ضد عفوني الکول تولیدېږي چې زموږ په ژوند کې ډېر کارول کېږي. دغه ضد عفوني الکول د شیانو پر سطحو مضر میکروبونه وژني او زموږ روغتیا ساتي. که په مستو کې د شیدو د ترشیدو بکتریاوو ته وګورو، ویلی شو چې دا یو ډول ګټورې بکتریاوې دي. د دغو بکتریاوو تر اغېزې لاندې په شیدو کې شکرې پر لاکتیک اسید بدلیږي او په دې مناسبت د شیدو په ترشیدو او ټټېدو سره مستې رامنځته کېږي چې زموږ ډېرې خوښېږي. خو که د مستو بسته‌بندي خلاصه کړو، نو بیا یې باید په وخت وڅښو، نه نور جراثیمونه به یې خرابې کړي او که وروسته یې بیا وخورو، نو پر اسهال به مو اخته کړي. نو کله چې تاسو ډوډۍ خورئ یا ماستې څښئ، نو له یادو ګټورو فنجیو او بکتریاوو څخه مو مننه هېره نه شي.